دا شه زمونږ ګاډه د دې ټوله خوبصورتي در ښیم چړاو شوی دی اوبه پل لا ختې دي دې غره یخ ته هم کښتۍ ودرېږي او د هغه غره نه شاته غټ سمندر دی دا نالۍ ترې رامیله شوې ده موږ د شپې پرون راغلي شپه مو کړه شکار مو وکړو او لږ ساعت وروسته تقریبا چړاو په 6 بجې شروع شوی دی 6 ګنټې چړاو وي چړاو اوس پوره شو صبح ته دغه وخته کېږي دا کښتۍ هم راغلې ده شپه وکړه پکنیک دپاره دا ځای دی او دا زموږ ملګري دي میان هم ترخیم چې پخلي دپاره هم پاک کړه راوښې وه دا لږ ساعت وروسته به دا ټوله خټه شي دا اوبه به ښکته شي تقریبا 6 ګنټې وروسته به دلته خټه پرته وي دا اوبه ختمه شي واپس به ځي یعنې ماښام 5 بجو پورې به دا اوبه ختمې شي بېرته 5:30 بجې 5:30 بجې بېرته چړاو شروع شي بیا به د شپې 11:30 بجې باندې بیا د اوبو نه ډک شي دا د دې ځای خوبصورتي